تازه او نوې خبر افغان کرکټ بورډ پاکستاني فیزیو او مساجر لدندو ګوښه کړل خو ولې او څنګه ویډیو را سره تر پایه وګورئ په خپله به پوه شئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم کرکټ بورډ د ملي لوبډلې فیزیو عظیم ملک چې یو پاکستانی و او له تېرې یوې لسیزې راهیسې ډېره موده د افغان لوبډلې سره یې له دنده ترسره کوله له دندې یې ګوښه کړ کرکټ بورډ یوې سرچینې ته ویلي چې د ملي لوبډلې فیزیو عظیم ملک او همداراز مساجر احسان چې دواړه پاکستانیان ول له خپلو دندو ګوښه کړي دي عظیم ملک له تېرو شاوخوا 12 کلونو راهیسې د افغان لوبډلې فیزیو او احسان بیا له تېرو 3 کلونو راهیسې د مساجر دنده ترسره کوله چې ډیری وخت پرې د خلکو له لوري نیوکې هم کېدې خو آخر هم دواړه د کرکټ بورډ لخوا له دندو لرې کړی شوي دي کرکټ بورډ یوې سرچینې ته ویلي دي چې کرکټ بورډ دواړه له دندو ګوښه کړي دي او د دغه دواړو کسانو پر ځای به اوس افغانان وګمارل شي دا په داسې حال کې ده چې د ویسټ انډیز سره د لوبو لپاره افغان لوبډله نن د هند پر لور لاړه خو کرکټ بورډ لا هم په دې تړاو رسمي څه نه دي ویلي چې په دغه سفر کې به د افغان کرکټ لوبډلې سره د فیزیو او مساجر په حیث څوک دنده ترسره کوي نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله تر بیا ښې چارې